چې د هر لیک خپل میدان دا خبرې چې مزادا یوسفزي په دې شیرین مجموعه مې که د ډېر څه لیکلو اراده هم وه خو ولې هر کله چې مې د محترم قدرمن ډاکټر اسلام د دیباچې بیا د یو سند په توګه مختصر لیک ولوستو نو راته احساس شو چې ډاکټر صاحب خو د دې کتاب متعلق ټول څه په یو صفحه کې لکه سمندر په کوزه کې راټول کړي نو نور د ویلو ضرورت نشته ته یې چې وایې دا په زړه وکړه دا ګران مشر طاهر افریدي صاحب چې خپله خوندوره مخالفت ورته وړاندې کړه نو تاسو ته معلومه ده چې زموږ دا نننۍ غونډه د سړک تر پاسه باندې وه بهر او موږ اوس دا په ډېره غټه پیمانه باندې وشو چونکې باران د وجې نه زموږ دا غونډه ډېره محدود شوه په دې به تاسو پوه نه بدوئ چې ستا د حسن په بازار ځمه چې ستا د حسن په بازار ځمه ولې پیسر او بې دینار ځمه د خپل پښتون اواره فکر په زور د خپل پښتون اواره فکر په زور پکن کپر هم ډېر اواز ځمه د خپل پښتون اواره فکر په زور پکن کپر هم ډېر اواز ځمه او د مسیحا هم پښتنو شي د مسیحا هم پښتنو شي څنګه له څنګه یې بیمار ځمه د شیرینیار یوسفزي صاحب په دې شعرونو باندې زه راغواړم د خپلې دې غونډې کوربه جناب مسلم شاه صاحب سماجي کارکون دی هغه شو خپل خیالات یې ځان تاسو په ټول استقبال ګران مشر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګران مشر جناب اورنګزیب میری صاحب ناګل صاحب نور چې کوم شورا زموږ مشران کشران ټول السلام علیکم ورونو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې موږ په کیماړۍ کې نن یو ادبي او یو قسم د پښتنو د راتلونکي وخت لپاره مخکې کېدو یو پروګرام جوړ کړو او ډېر خفه شي په پښتنو باندې چې اکثریت یعنې مطلب دا دی کتاب یې پرېښی څه په بله لار روان دي که د کور کلچرې هم د پښتنو هغه پښتانه دي لکه غټ چې مونږ ګڼو کې ډېر ښه مخکې پښتانه دي لیکن اولاد کور کې یو دوی په پښتو کې ورسره خبرې هم نه کوي دا موږ لپاره ډېره شرم خبره ده بله خبره دا ده چې په لیکلو باندې تقریبا نیمه نه زیات پښتون چې کوم دی په پښتو نه پوهېږي دا موږ لپاره ډېره شرم خبره ده زه کله کله دې ته خبره کوم چې بهی سند کې موږ یو نن که نه درشه که یو سندی سړی بل سندي ته خط لیکي نو هغه په سندۍ کې لیکي خبرې یې نه جوړي په سندۍ کې لیکن موږ که چې کوم غټ شي نو هغه بلې خبرې مې یې جوړي اردو شروع کړي سره نو په دې حواله دو ډېر زیات یعنې مطلب دا په دې څیز باندې تاسو ته هم لیکونکو خلکو ته هم چې دی کې دی څه سوچ وکړي فکر دې وکړي چې دا خلک راوړاندې کړي او دا لیکلو ته وکړي او د خپلې پښتو نه یې اګر کړي او که چېرې نه دغسې محدوده کېږو داسې پروګرامونه نه کوو خپل شاعر نه اورو خپل غزل نه اورو خپل رباعي نه اورو خپله ټپه نه اورو نو پښتنې میندې خو چې کوم دی نو هغوی خو ټول عمر ټپې ویلي دي او پښتانه چې کوم دی نو هم تاسو ولیدل چې څومره تورې کړي دي هغوی ورپسې یا پښتنې جونو به ټپې ویلې او هغه نران خلک په مخه به روان وو که توره وه په ټوپکو نو چې ته پاتې نه دي راغلي لیکن نن چې دا شی موږ نه پاتې شو